السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ژوند په یوې نوي سهار کې درته هرکلی کوم. موجود ما دا وخت په سوات کې او د اختر مبارک ورځ ده، د روژې میاشت تېره شوه. ټولو یارانو دوستانو غوښتنه کوله چې یو ښکلی شان یادګار ویډیو جوړه کړه، نو کوشش کوم چې در سره شریکه کم. ډیر یاران دوستان مشران مونږ سره په دې اختر کې نشته، د هغو کمی محسوسو، خو بیا هم په هر حال د موقع مناسبت سره کار به کوو. د اختر ورځ ده، نو څه ناڅه په زړونو او په خوله به خندا راولو. خلک منزله را روان دي سره د خپل مشرانو او د کشرانو. د اختر مونځ وخت پوره کېدو والا دی. خاص خدای لره په دې حضور وخت د ځاخ په دې حاضر امام پس الله اکبر. ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. د اختر مونځ شو او پس د دعا نه به ټول خلک په شریکه یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي. زما د طرفه او زما د پوره کلي د طرفه ټولې امت مسلمه ته د اختر مبارکیانې قبولې کوي.
هغه ټول دې ودرېږه یو تصویر وباسو دې ودرېږه ټول زولي تاسو وینئ نو یقینا چې دا زمونږ د کلي د مشرانو په وجه دغه ښکاره ثبوت دی چې زمونږ په کلي کې اوس هم رشتې برقرارې دي او اوس د دې نه علاوه چې کوم دی د بلنو پروګرام وي په زیاتو کورونو کې نو اوس به ځو هلته د خوراک څښاک پروګرام دی هغه در سره هم شریک کوو دا هم دغه راشي د یاره دوی د لوی اختر له خامخا راشي په وړوکي اختر کې ونشي او د لوی اختر له خامخا راشي طرفه د مسافرو ته او لوی وړو ته ټولو ته اختر مبارک شي زمونږ د طرف نه په سعودي عرب کې څومره ملګري یاران دوستان یې ټولو ته وړوکی اختر ډېره مبارکي سعودي والا ته ټولو ته د اختر مبارک شه او بس ټولو مسافرو ته زموږ د طرفه اختر مبارکي وای د نیمې لارې مسافره په دیدن موړ شوې که مخ بیا در واړومه یقینا چې تاسو کتی شئ په دې وخت کې را سره ډېر مسافر یاران دوستان هم موجود دي سپینګیري مشران یاران دوستان را سره هم دي دا زمونږ د کلي د مشرانو دغه برکت دی چې زمونږ څومره هم رشتې دي هغه تر اوسه پورې برقرارې دي د اختر په ورځ یا چې څومره هم غم ښادي وي مونږ د یو بل سره شریکېږو دا چې څومره هم تاسو زمونږ د یاران دوستان نه د دې نه پس چې کوم دی مونږ د خوراک څښاک چې کوم انتظامات شوي وي په مختلفو حجرو کې بلنې کېږي هلته به ځو او بیا به ستاسو سره میلاویږو نور هم علیکم مهرباني زمونږ د خپل کلي ټولو همزولو کشرانو مشرانو ته هم د اختر سپیشل مبارکي ده او بهر مسافر څومره ورسیز چې دی ټولو ته د اختر مبارکي ورکوو چې کمال صاحب ډېر عمر مسافري کړې ده او ډېر خوشحاله دی او ډېره موده پس په کلي کې اختر تېروي څه محسوس دی مهرباني اکرم صاحب یاره د کلي اختر ډېر زیات خوند کوي ډېره مزه کوي او مونږ خو ډېر وخت مسافري کې اختر کوو خو دا اختر ډېر زیات خوند او ډېر ګورې هغو ته څه پیغام خاص کر مسافر زموږ طرفه ډېر اختر مبارک شه الله دې ښاد او بس ما د طرفه دې ټول عوام ته زما د ورونو عزیزانو ته حاجي محمد زمین ته د هغه بچي ته سید اکرم شاه ته او مولانا صاحب ته ټولو ته زما د طرفه د اختر مبارکي دې قبوله او منظوره وي بسم الله الرحمن الرحیم زما ټولو مسافرو ته د اختر مبارکي ده الله یې تاسو اباد ساتي او خدای دې خپل کورونه ډک منګل په خیر سره راولي السلام علیکم نن د اختر ورځ ده زما ټولو ورونو بایګانو مسافرو ته دعا سلام دی او اختر ته ډېره مبارک وي السلام علیکم ډېره مننه اکرم خانه د وړوکي اختر موخه ده او زموږ د طرف نه د ټولو مسلمانانو ته مسافرو ته وړوکي اختر ډېر مبارک شي او ښه ملګرو منځونه وشو خوراکونه څښاکونه وشو او ډېر یاران دوستان چې مې هغه خواره شو په دغه غرض چې خپل د رشته دارو کره لاړ شي او مبارکیانې وکړي او خپلې رشتې تازه کړي نو موږ به هم کوشش کوو چې د خپل ترونو ماماګانو یارانو دوستانو سره ملاقاتونه وکړو زما د طرفه ټولو مسافرو ته او خاص کر د کلي چې کوم مسافر دي په سعودي عرب یا دوبۍ کې هغو ته خاص کر د اختر ډېر مبارک وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما عزتمندو مشرانو مسافرو وروڼو کوم چې خاص کر مسافر دي زه هغو ته سپیشل اختر مبارکباد ویمه پیش کومه او بلکې ټولو مسلمانانو وروڼو ته اختر مبارکباد والسلام ښه مینه والو منځونه وشو بلنې وشوې خوراک څښاک وشو
تاسو ته ما وویل چې ډېر یاران دوستان رانه جدا شو، لاړو د خپلو یارانو دوستانو مشرانو ترونو ماماګانو کره. مونږ هم کوشش کوو چې خپل رشتې تازه کړو او ګرځو. نو دا وخت را سره زما ماما ناست دی او هغه وایي چې زه خپله طرفه مسافرو ته څه ویم. ډېره مننه چې زما دا خوری زما خواته راغی او په ما قدرمنو او زما د طرفه زما ټول رشدارو ته چې کوم بالخصوص مسافر دي او د دې واړه اختر دا ډېره مبارکي دي قبوله کړي او بل چې کوم زمونږ نه د دې دنیا نه تللي دي په د نزدیک وخت کې الله یې د هغو مغفرت وکړي او الله دې پسماندګانو موږ ټول ته صبر راکړي. ډېره مننه اکرم علي صاحب، شکریه. السلام علیکم خوږو ملګرو، زما طرفه تاسو ټول ته اختر مبارک شو. ورحمۃ اللہ. سب مسلمانوں کو میری طرف سے سلام اور عید مبارک ہو. خصوصاً میری بہن کو جو پشاور میں ہے اور ان کے بیٹوں کو ایک امجد ہے، دوسرا شوکت ہے، تیسرا اسد ہے، چوتھا عدنان ہے، اور کراچی میں میرا بھائی سید رحمان اور اس کے ساتھی جو ہے میرا دوست میرا جگر احسان اللہ تبلیغی، اور اس کے علاوہ سارے مسلمانوں کو میری طرف سے سلام اور عید مبارک قبول. ګوټي بچي د طرفه ټولې امت مسلمه ته او خاص کر مسافرو ته اختر ډېر مبارک شه. استاد صاحب یقینا ډېر خوند یې وکړو، د اختر ورځ روانه ده او دې وخت کې به د ډېر مسافر یاران دوستان ګوري، څه پیغام ورته ورکړي اختر په مناسبت سره؟ نو زه به خدا پیغام ورکول غواړم خپل یارانو دوستانو خپلو خپلوانو ته چې کم بهر ملکونو کې دي او مسافرۍ باندې دي او څه دلته زمونږ د پاکستان کې دي چې مونږه د دې کیمرې په دې سترګه باندې اینی، نو ټولو ته زه اختر مبارکي لکه ورکول غواړم د زړه نه. زمونږ د اختر مبارکي زمونږ د کلي خلکو ته لاول زمونږ ټولو سوات ته د اختر سپیشل مبارکي او ټولو مسافر ورونو ته زمونږ د سپیشل مبارکي یو شعر به ووایم: اختر چې تیر شي بیا به راشي، ځواني چې تیره شي په بیرته نه راځي. زما له طرفه ټولې امت مسلمه ته خاص کر په سعودي عرب او په دوبۍ کې چې کم زمونږ مسافر ورونه دي هغوی ته سپیشل د اختر مبارکي وایو. د اختر منځونه وشو او رشتہ دارو سره میلاو شو او اوس واپسي ده خپل کور طرف ته. یقینا چې سړی په کلي کې موجود وي او پروګرامات ډیر وي نو هر څه د ریکارډ نه راځي، خو ملګرو ویل چې څو تصویران او څو سلو موشن یې کوو.
ښه ملګرو ماسپښین وخت نږدې دی او زما په بیک سایډ باندې تاسو کتی شئ چې زمونږ کلی دی ښایسته هوا ښکلي تازه اوبه او خواږه مشران او کشران یاران دوستان دغه کلی لا آباد دی لا رشتې پخې دي لا د مشرانو ګپ شپ برقرار دی دغه کلی درته هم یو نظاره ښایمه یقینا چې سپرلی دی وای د پسرلي ګلونه ډیر شو د خپل اوربل ګل به اشنا له ورکومه مسافر دا ویډیو خصوصي ستاسو دپاره څه غلطیانې به شوي وي یقینا د هغې بخښنه غواړم او امید ساتو چې ستاسو به دا خوښه شوي وي موږ سره خپله رای د کمنټس په ذریعه شریکه کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خپل له طرف نه ټولې امت مسلمه ته د وړوکي اختر ډېر ډېر مبارکي وایم امید ساتم چې دغه ویډیو به مو خوښه شوي وي که خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شریک کړئ او کوشش به کوو چې تر څو هم په کلي کې موجود یم همدغه شانتې ښایسته ښکلي ویډیوګانې درله راوړم دغه وه زمونږ د اختر اولنۍ ورځ په لوی الله مو سپارم د الله په امان